रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर को द जुमे ورځ او یو سړی مخامخ ناست دی لنګ یې والی دی کمیس یې نشته ټوپه یې نشته او لګیا دی جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړ نو راویې غوښت چې هلکه تا ولې ژړل ورته وی یا رسول الله که ماته اجازت وي زه چې وایم چې د سړي زامن ورک شو که نه خدای رستي که دروغ غوږ کښېږدي لغونې دی دروغ نه وایم دې کې اوس دا سړیتوب نشته چې هلته واز کېږي تقریر کېږي رشتې سره ولاړ دي واورېده چې سبا دا ونه وایي چې دا د دروغ وي چې په سترګو یې درته وښیم زه چې وایم چې د سړي زامن ورک شو دروغ نه دي یو سړي سره دومره احساس نه وي ما ته ګورې وایي پرېږدې یو شی م واورېدو درته مې وښودل چې زما تصدیق وشي زه غلط نه یم چې دا غرق او تباه قوم آینده دا تصور مه کوه د دې ملک او د دې قوم د ښې ورځ چېرته چې زمونږ خلکو دا اعمال دا کرداري مونږ ته به ښه ورځ خدای په دوربین کې م نه ښي هره ورځ به نوی نوی غم وي مونږ به پرې سوځو یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل 14 روپۍ ګیلن وای خدایه غرق په بله ورځ به راشي چې وروره غټه غوښه 12 روپۍ کیلو یا الله غرق په بله ورځ به راشي چې وروره ګوپي سره د دومره منډه په 5 روپۍ کیلو یا الله بیا غرق په بله ورځ به راشي چې وروره شنه پیاز هم په 5 روپۍ کیلو سره د دا پاڼ هره ورځ به د بني اسرائیلو غوندې نوی نوی عذاب در باندې نوی بني اسرائیلو باندې به هره ورځ نوی نوی عذاب راتلو چې نن به کوم راغی سبا به هغه تلی اعلانو چې بل به راغی بله ورځ به هغه تلی نه چې بل به راغی بله ورځ به هغه تلی نه چې بل به پرې راغی هره ورځ نوره به تماشه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سړي ته آواز کو چې راشه دا تا جړل ولې او یا رسول الله که اجازت راته وکړي چې د دې مسلمانانو لږ شکایت درته وکړمه جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیه د مسلمان شکایت مه کوه که تا ته څه تکلیف وي نو ما ته ووایه چې زه هغه رفع کړم ورته یا رسول الله جاړم په دې چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپۍ نه لرم کمیس نه لرم کیړی نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرن شي نو لرې چېرته لاړ شم هلته یې ووینځم زه ورته بربنډ ناست یم چې وچ شي بیا یې وتړم او را روان شمه شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر میں ټول تیر شو دنیا کی ګوره د چا ودونه کیږي د چا کویدنې کیږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشو نه کړي چې راشه چې ستا واده وکړمه رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه ته لاړ شه په ارام کښېنه جاړه مه او مه شکایت کوه زه دې ذموار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي چې یو 2 ورځې تېرې شي یو سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته وتړه حضور علیه السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واخېسته نو لور ورته په نکاح کا سوداګر کور ته لاړ اوس رسول الله هغه سړی راوغوښته دا سړي نامه وه جلیبي ورته جلیبي به فریاد دې کړی او فریاد دې منظور شو د فلاني سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی سرتور سر سپي ابلخ پې د سوداګر دروازې ته ورغی دروازه یې ورته وټکوه سوداګر راووتو سلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبی بخیر شه جلیبی ورته وایي تاسو درخواست کړی او جناب محمد رسول الله ته هغه درخواست منظور شو ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره زه رالېږلی یم
सौदागर ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردګار زه خو سرمایه‌دار او مالدار سړی یم، دا خو د خدای ملنګ دی. کور او سامان د کور خو څه کوي چې د تن جامې هم نشته، نو د سره به زما لور ته روزګار کوي. یو نوې ورته ویې نه راتلو، وی بچیه ته صبر وکړه، زه کور ته پوس کور ته لاړو. بیبي ته وایي چې ښځې ستا لور سره د نکاح کولو دپاره جناب محمد رسول الله جلیبیب راستولی دی. نو جلیبیب خو داسې ملنګ و چې په ټول علاقه کې د هغه غریبي او ملنګي مشهوره وه. ښځو م پېژندو، جینکو م پېژندو، سړو م ښځه ورته وایي سړیه پام کوه، خدای دپاره چې جلیبیب سره د لور نکاح ونه کوې، د هغه خو نه کور شته نه د کور سامان شته. زما لور به اوسېږي ورسره چا لور یې اوړه غږل، چې اوړه یې غږل نو په منډه راووته. ورته یې مورې دا پلار سره مې ستا څه جګړه ده، څه خبر مې پلار راوړی چې ته ورسره په جګړه یې. وی بچیه رسول الله جلیبیب رالېږلی دی تا سره د نکاح کولو دپاره. نو بچیه ته به د جلیبیب سره څه ګزران کوې، د هغه خو نه کور شته نه د کور سامان شته نه روزګار شته. لور یې ورته وایي چې مورې جلیبیب ته په خپلو سترګو مه ګوره، چې چا رالېږلی دی د هغه په سترګو ورته وګوره. او مورې زما دې په خدای باندې قسم وي د جلیبیب رالېږلو والا دومره ښایسته دی او دومره مالدار دی چې دواړه جهان یې مثل پیش کولی نه شي. د هغه په سترګو ورته الله داسې لوڼه به مونږ کوم ځای نه پیدا کړو او داسې پلار به کوم ځای پیدا کړو. پلارانو ته مو ګوره او لوڼو ته مو ګوره او میندو ته مو ګوره، د هلک پلار ته مو ګوره او د جینۍ پلار د جینۍ پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به تماشې ورسره یې کیني، ډولۍ به نه درکړي. وایي ته په تڼاکو سټکورې شي، تا خدای مرداره که چې دغه زوی دې در پسې بیا کوتک راغستی. زه تنګ یم دې ښځو نه، زه هره ورځ را کره یو نه ملا صاحب زوی له مې په ډېرې خوارۍ واده کړی او ویې واله زه یم ډېر شکر هم ته پې ګډېږې ته پې ګډېږې. تا د زوی واده چې څنګه کړی نو خو ما ته معلوم دی. پلار یې ګیره شو کوي، زوی مې رانه ښځې بوت کړ. ډېر ډېر تا څه کول د زوی په واده؟ ته په دا سپینه ګیره غویمه نه وي، ته غویمه نه وي. نن سبا خو اسان چل دا لا څه کوې. ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کوم قوالي صوفیانه شي. اوس نه قوالي او ډمې ته هم ضرورت نشته. وي سی آر په 300 روپۍ شپه میلاوي. وي سی آر دلته یې ډیپوان دي ډیپوان لاړ شه 300 روپۍ ورکه کور ته یې راوړه او 10 روپۍ ټیکټ پې ولګوه او دا د دنیا لپنګان راوواړه په 300 دې راوړی دی او 900 پې جوړې که 1500 ستا شوې 600 300 مالک له ورکړه. تاسو خیال راکړه هر آسان چل دی. حکومت وایي اختیار بند دی، بند دی او بند خدای پیټۍ کې بند دی. پیټۍ کې بند دی، نور خو بند من نه دی. نو زما عزیزانو تاسو وایئ چې کوم بغاوت دی چې هغه مونږ پرېښو او مونږ یې نه کړو. کوم بغاوت، کومه ګناه ده چې مونږ پرېښې ده؟ که زه ملا یم او یو ګناه ما نه پاتې نو زما پې وس نه راځي. دا نه چې زه ښه سړی یم نو زه یې نه کوم، لاس مې پې نه دی بر او پیشو تر هغې پورې شیښی چې په مږو نه یې پېښه، په مږو نه یې پېښه. زمونږ وس نشته، زه شیخ یم، زه حاجي یم، زه ملا یم، وس مې نشته چې وس مې پیدا شو تا نه بیا زه زیات یم. خدای دې امان راکړي. سوداګر راووتو جلیبیب ته وایي مبارک شه چې لږ صبر وکړه چې زه سلام کوم جناب محمد رسول الله سره.
راغ رسول الله تا یا رسول الله کار خوشو مبارک شه سروبا سچ اوس بندوبست و یا رسول الله اتالی ورځ د یو دکاندار سره نوکر ما اتانی چې ما خام عالم سلورنې په خپل اخرم او سلورنې د چابل غریب په خېټه کې واچ پیسې نه لري واده کې و یا رسول الله مذهبم دادا چې سړي سره پیسې نه یو واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایه‌دار وي هغه له خلک کور نه ورولي ویلار شاه عثمان ذی نورین تا چې واده مې تیار دی سلب غوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست پې وکړم په منډه لاړو عثمان ذی نورین سرمایه‌دار او دولتمند زمانې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله سلام خپه نه شئ مونږ له سلام هم نه راځي سامع او خاص کر دا معززین چې دي د غریب ولادیان سلک ډېر زده کړی دی دا معززین چې څنګه کوم د خدای دې تام سرسام خدای دې غر کچا ته په دې نه پس عقل زده کوي او سړي زوی بدر نه جوړي زمونږ د زمانې معزز هغه سړي ته وایي چې نه سلام ورځي نه منځ ورځي چې جنازې سره لاړ شي د مسلمان جنازه هم نه کوي لارې ولاړې سپېږمو ته یې رومال نیولی وایي ډېر لوی لوی معززینو په جنازه کې شرکت په اخبار کې راځي او زما نوم نه دی دا مونږ سپېره چې ورته ولاړ یو جنازه یې وکړو دا کوڅډب دي معززین فلاں صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں معززین ہوتا اللہ سلام ہم نہ دے چل تک یو سڑی ہوئے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ویوے سامعک تم ورتے سامعک سام بیماری او مرض تا وای سلام علیکم دا مانا چې پتا دې مرض ورته وعلیکم سلام خدای دې سلام قرآن رب دې نه دې غر کړي او دې نه پس په دې څه کی دی چې په خپل اجرو ځای کې ناست مولا پکې تیغ شي تیغ مولا نه د مسلې تپوس چې په کومې کلنکارۍ دوی کوي کوم کلنکاري دوی کوي یاره مولا سے یہ مسئلے متعلق ستاسو خیال اوس مولیانم خدای دې ورته هدایت مولا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټولې مسئلې ورته نه سړی ته ګور چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وایي نه دې خیال نه یم خبر کړ وجه دې نه راځي بارها ما ته خدای اتفاق ډېر کېږي خو چې وی وایي ورته ما ته پته نه وایي چې ته دومره لوی مولا ما دا چا درته ویلي چې زه لوی مولا خو وړوکی غوندې مولا وایي نه مونږ ته خو ډېر لوی مولا ښکاري مالا بدن مې لوی دی او علم مې ډېر وړوکی دی زه پوهېږم ما ته پته نشته چې بیا مې تنګ ورته بیا راشه کتاب به وګوره تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دور دکم د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره خو تپوس وکړه چې دا فلانی دفعه څنګه ده وایي بس بلاخانې ته راشه اول به فیس ورکړي نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي ته ما نه تپوس وکړې دا زه د ټول قانون تا ته د الف نه تر یې پورې بیان کړم دا واورئ چې د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابوو او مونږ به جوړوو زما ښه دې پوهېمه چې دا خبره داسې ده ورته یم سبا راشه غریب سره نه دې غوړو غریب نه دا کلنکار نه دي دوی یا ورته یم چې ولیکه استفتاء ولیکه بیا مال راکه افطاله سره دې پس به جواب ولیکلی شي بیا به یې دله درکړي وجوم داسې نه شي کېدی داسې چېرته کېدی دا کټونکي دي داسې نه شي کېدی دین مونږ خلکو سپک کړی سرمایهدار عثمان جلیبیب ورغی چې بیان یې ورته وکړ زر اشرفی وله ورکړ او د لنګ په پیسکه کې یې واچو چې روان شو ورته جلیبیبه خبره واوره
دا पैसे یو سک چرته کمې پکې راغې نو دوباره بیا مال راشه کمی شوي د لنګ په کیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی بلاره ورته یو صحابي ورغی جلیبي به چرته منډې وهي وی کویدن مې مشوان پیسې عثمان را کړې زم د واده څه ټکه ټوکه پې برابروم ورته جلیبي به واده دې پرېږده محمد رسول الله جنگ للاړو جنگ للاړو جلیبي بې داسې واده دې زما د مرګه پاتې شي چې څو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلی نه وي او مغه د واده په پیسو منډۍ ته لاړو یوې توره واغستا یوې ډال یوې اس واغست پاس باندې سور شو توره او ډال په لاس کې میدان ته لاړو څه ګوري چې رسول الله په خپله په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی جلیبي بې واه زما محبوب باندې د غشو باران وي او زه دې په آرام یم سینه یې واچوله په جنګ یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنګ کوي چې ځان ساتي او بل وهي یو داسې جنګ کوي چې په خپله سینه په مرګ اچوي دا کال 12-14 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رئیسار کړی هغې وجه دا ده چې هغوی په مرګ سینه اچولې ده مونږ غوندې نه یو قوت مار دا د یو کوچي او د ښاري جګړه وه نو ښاری چې و نو هغه خو چل وله ورتلو که نه د فرزونو ناړنګتی به چې کوچي ته واچو چې غرب رو به غورځولو نو کوچي به بیا ورته چې ته یو وارې بیا راځک سه ښاری به چې بیا ورپاسې چې بیا به ړنګتی ورته چې بیا به غرب هغه به بیا ته یو وارې بیا راځک سه ته یو وارې مړه بیړی وله په راغورځولو تباه کړه همدا اواز به کوړي چې ته یو وارې بیا راځک نو مونږ هغه یو قوت مار والا یو یا اپنه شی ما ستاسو ډزې هم لیدلي دي ستاسو ډزې هم لیدلي دي خیال م راغی ډزې هغه دي ټینک ورته نه ټینګي بختربند ګاډي ورته نه ټینګي بمونه ځان پورې تړي او ټینک ته لاندې سملي او ټینک مالوزوي او ځان مالوزوي جاهدین هغه خلک یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپېږمو نه ځوړند کړی دی د ځان په علاج نه پوهېږي چې که اوس تختمه شرمېږم که نه تختم داسې په غضب اورېدلی تاسو خیال راغی جلیبي سینه واچوله په مرګ سینه 14 کافر یې مړه کړه 14 او په خپل هم څه د پاسه 80 غشي په دې سینه کې ولګېد د اس نه راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون خپلو وینو کې په یو لنګ کې خړوب پروت جنگ ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو چې هلکه نن خو مونږ غزا لرالو د جلیبیب واده چې څنګه چل به شوی یو صحابي د لاس نه ونیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبیب واده درته وښیمه چې حضور راوست غیر چاپیر کې 14 کافر مړه پراته دي او منځ کې جلیبیب په خپلو وینو کې خړو پروت رسول الله د سترګو مبارکو نه وښو دارې وهلې او ورته وی چې جلیبیبه په خدای مې دې قسم وي داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي اوچته کوي جنازه یې راوچته کړه جناب رسول الله د پنجو په سر ورپسې روان صحابه ورته یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روانې ورته صحابه تپوس مه کوئ په خدای مې دې قسم وي نن د جلیبیب جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې په ځمکه ځای نه کېږي چې زه قدم دې باندې کېږدمه تاسو بار بار یو شعر اورئ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है दुनिया से शेरे चे वफादार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शे दुनिया से क्या लौह कलम बस्ताई अर्श कुर्सी बस्ताई स्ताप मर्ग बा यवाज खपलवान न जारी स्ताप मर्ग बा अर्श अजीम हम जारी